چې زمرد پیداوار دي موږ په هغه وطن لوګي تیرونه د ټول نو وړاندې نننې ویډیو چې د انتهایی بورینګ ده نن موږ په غربت او په یوټیوب خبرې کوو نو که تاسو شوق نه لرئ چې د یوټیوب نه خلک 1 لک 2 لک 3 لک 4 کروڑه 5 کروڑ روپۍ څنګه ګټي نو دا ویډیو تاسو سکیپ کولی شئ دویم که تاسو شوق لرئ چې یاره تاسو وګورئ چې تاسو کله ویډیو ګورئ تاسو ترې څه حاصلولی شئ او ستاسو نه خلک څه حاصلولی شي د ټولو نه وړاندې د دې ویډیو به 2 حصې وي یوه حصه په موجوده په یوټیوبرانو د هغو د خپلو ویورز سره کومه لوبه شوبه چې روانه ده د هغو د احساساتو سره لوبې او کم شارټکټې چې دي استعمالي په هغې به خبرې کوو دویمه ویډیو به په هغې به خبرې کوو چې تاسو څنګه یو کامیاب یوټیوبر رغېدی شئ زه چې کله هم ویډیو ورکوم ماته دا یو کمنټ ډیر زیات راځي چې ته هم ویډیوګانې د پیسو لپاره بالکل دا زه د پیسو لپاره کوم زه غواړم چې تاسو د جیب نه پیسې وکاږم زه دا ګڼم چې تاسو زما کسټمر یې او زه ستاسو دکاندار یم چې زه ستاسو د جیب نه پیسې وکاږم نو بیا ستاسو معیار څه پکار دی تاسو به زما نه د معیار څنګه غوښتنه کوئ په دې خبره باندې بله ورځ نیازک جان څوک چې نیازک جان نه پیژني په ډسکرپشن کې د هغه د یوټیوب چینل لاړ شئ ویې ګورئ او یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړئ دا خبره کړې وه چې یاره 15 کاله ما د خدمت د پښتو وکړو بغیر څه د لالچه خو که ستاسو د یوټیوب د وجې کمې پیسې ماته راغلي دا ستاسو امانت دی زما سره او زه دا پیسې واپس په پښتو لګول غواړم دومره ریښتونی کس په یوټیوبرانو کې تاسو نه وي لیدلی څه وخت مخکې واینز به راتلل واینز لکه تاسو د هغې نه مخکې اوس وګورئ په یوټیوب باندې ریسرچ وکئ تاسو بوتل ولیکئ شراب ولیکئ نسوار ولیکئ او داسې ډېر قسمونه څیزونه ولیکئ د کیلو نومونه ولیکئ تاسو له بتې یو چینل نوم راشي چې پلان کې واینز په دې کې صرف 3 چینلې داسې دي چې هغه کامیابي شوې اور واینز بونیر واینز او زنده‌باد واینز ولې چې دوی به خپل سوچ فکر او کانټنټ پې لیکو او تاسو ته به د ښکل تاسو به خوښول د هغې نه بعد پرینکس راغلل د کیمرې مخې ته چې به دې په اخره کې لاس وړقوو چې یاره ستا سره موږ پرینک وکړو خلک په غوسه شول پښتنو دا کار ونه کړو ځکه چې دی کې لږ محنت ضرورت وي کړاو غواړي د کمرې نه بهر وتل غواړي او کیمرا پلس مایک سیټینګ وغیره دغه لږ ګرانو نو پښتنو ته چې کم ځای هم محنت راشي هلته هغو دروازې بندې کړي نو ځکه تاسو د پرینکس چینل یې نه وینئ څه وخت کې به داسې کېدل چې غریبانانو پسې به خلک کور ته لاړل زر زر به انټرویو کړل او به یاره تا ته څه مرض دی او څومره پیسې به تا لګي خلکو به ته پیسې د سعودي دوبۍ نه به ورته ډېرې زیاتې پیسې راغلې د هغه هیڅ حساب کتاب نشته یو خبره موږ اورېده چې یاره پلانکي پیسې رالېږلي دي خو چې زما به نوم نه اخلې ځای به مې نه ښیم هغه څیز داسې چلېدو چا هلته پیسې وهلې چا ویورز رغول اوس خلک پیسې نه رالېږي ډېرې کمې رالېږي خو خبره دا ده چې په یوټیوب باندې دغه شان ویډیوګانې موجود دي او خلک یې ګوري او ویورز پرې راغی نو مطلب دا یو قسمه لا داندلي یا دوکه ده بیا د کتونکو سره یو بل ځای دا دوکه کېږي وایي دا تیرړنګ تیرړنګ و او دا تیرړنګ تیرړنګ چې دی اوس په تبلیغ کې تللی نو دا تیرړنګ تیرړنګ چې په تبلیغ کې تللی دی صحیح ده خدای دې دله جنت ورکړي خدای دې دله ښکلی ژوند ورکړي خو یوټیوبره په کار نه ده چې ته هم لاړ شي تبلیغ کې یو 4 میاشتې ولګې که نه څو پورې به ته خپل ویورز له دوکه ورکړې او د هغو په دې جذباتو احساساتو به پیسې ګټې اوس چې کوم دی هر یو کس کیمره راغستی وي شاعر ته وایي په پوله کښېنه په دړه کښېنه په کټ کې کښېنه په سوپه کښېنه او شاعري کوه اوس یو سړی دی هغه به د ورځې 3 غزلې خو نه لیکي چې ته ورته یاره ماته نوی ووایه نوی ووایه نوی ووایه ولې زوړ چې دی خپل یوټیوب له ورکوي هغه هلته نه چلیږي نو شاعرانو تاسو هم د خدای دپاره ځان وپېژنئ ځان یو په شرمونو وشرمو صحیح ده ښه شاعري یو کړې وه ښه شاعري وخت اخلي هغه د ملګرو سره د نورو شاعرانو د ټولګي سره شریک کول غواړي څنګه چې هغه وایي غزل یو سپاړدلی دی او بیا که نه په هغې کې غلطیانې ځمکه هر سره به کې ګوري
نو هم دغه څیز دی چې تاسو پسې د ورځې لس دغه راځي یوټیوبران راځي هغه دغه ویډیو وړي خپل یوټیوب ته ورکوي او هغه لس ځای کې تاسو نه هر یو کس نوی څیز د اورېدو کوشش کوي نو بیا به ته کله به یې 12.5 کله به یې 13.5 او کله به 73 که نه چې څه د خولې له راتلل د هغو د اړه دپاره به وی تاسو د هغو اړه نشئ ماتولی خو دغه خلک چې دي دا ستاسو د احساساتو سره لوبې کوي د دې خلکو د احساساتو سره لوبې کوي او غریبي ده دی د پیسو ګټلو کوشش کوي د علي شاه مور چې کومې تورې چوړکۍ یادوي دا مو په ژوند نه دي اورېدلي خو که دا غریبي نه وی نو دی به د طارق جمیل صاحب د خبرې دغه شان ایکسپلینیشن ولیکو هغه طارق جمیل صاحب خبره وایي چې په کار کې دنه خوله لاړه شي که نه په کار کې دنه وي خوله لاړه شي نو وي هغه حرام ني هغه حلال که حلالي شه چې کله ډانس کوي که نه نو هغه ماشومې نه خولیږي نو دا شو هغه ټولې شارټکټې چې زموږ پښتانه استعمالوي د یو بلې خبرې انکشاف وکړم را روان وخت کې به چې کوم کس رباب وهلی شي مانګې او سندره یا ټاپه کولی شي د دې وخت په څنګه چې اوس خلک په شاعرانو پسې ګرځي داسې به بیا په هغو پسې ګرځي ځکه چې دی هم ویورس پیدا کولی شي دا ټولې شارټکټې دي په دې باندې یوټیوب نه کامیابیږي که د یو کس نوی چینل و هغه غزل ورکړی دی او 1 میلیون خلکو کتلی ورپسې په بله ورځ بل چینل لغ شوی نو که تا 1 لک روپۍ ګټلې په سبا له د سره هغه نیمې کړې 50 زره شوې بیا چې لسو کسانو یوټیوب چینل یې رخ کړي دي نو دا څو شوې لس زره روپۍ شوې دومره دي نه ګوره دا زه ډېرې پیسې یادو داسې اوس 100 200 300 یوټیوب چینلې دي خلکو یوټیوب چینل کولاو کړی وي خو دا سوچ نه کوي چې یاره زه صرف او صرف پیسې ګټل غواړم که نه زما څه مقصد څه ګول شته نو زه د هغه مقصد په بله ویډیو کې هم د نورې دنیا یوټیوب چینل چې وګورئ تاسو مړی څنګه لامبولی کېږي څنګه خښېږي سپوږمۍ ته څنګه خلیقېږي د ماشومانانو دا قوپړۍ نه دي مړه دغه سوچ مه کوئ دا قوپړۍ دا کومې چې هیپي برډ پې لیکلی د دې د پړسولو د دې د ماشوم د هر څه په یوټیوب شته دا یو غټ استاذ دی نو ولې نه زمونږ کانټینټ ته یو بل نه بدل پکار دی په دې باندې به پر روان ویډیو کې خبرې کوو که تاسو زما نه څه زده کولی شئ خو سبسکرایب کوئ څه ډیمانډ کولی شئ د معیار بالکل کولی شئ تاسو کسټمر یئ زه دکاندار یم زه به تاسو باندې هر څیز در خرڅوم زه به پیسې ګټم څنګه به ګټم زما ګول څه دی پر روانه ویډیو کې وګورئ زما یوټیوب چینل سبسکرایب کوئ ګنګړی وشړنګوئ کم 18+ څیزونه چې زه تاسو ته خو غواړم چې په دنیا کې خلک څنګه ژوند کوي او نشم ورکولی د خپل یوټیوب او فیسبوک باندې هغې دپاره زما انسټاګرام ته لاړ شئ او ټویټر کې سیاسي خبرې زه کوم تر بلې ویډیو بمبق هغه ویډیو ځکه مه یاروئ چې په هغې کې به تاسو میلیونیره کیږئ پیسې به ګټئ